خانه دا خانه نوې ټول کارونه بدل دي اوس وختونه اورې کنه هسې دا کاغذ وي تا ته ښکاري کا ګلونه بدل دي اوس وختونه اورې کنه ما کوا چلونه بدې خپو کې چې دامونه ما کوا چلونه بدې خپو کې چې دامونه بدل دي اوس وختونه اورې کنه تا ته وایم اورې کنه بیبي جی ما دې خودي ووایي چې زه رښتیا وایم څوک یې لکه څنګه لیوله سره دا هغه نو یاره څه شی هغه نو سر څوک چې مونږ ګڼلو که نه هغه نو که نه جي دا خو څوک د نوکرۍ لپاره سایلو جي ماله نیاز دوی چې دلته څوک راوستی دی که نه هغه مغه نه دی یو چا نه وي لیدلی خو بس د خدای پاک قدرتونه دي پوه شي که نه بنده ورته اریان دریان پاتې شي نه خان ما وی چې بلا او برکت یې بالکل نه ګوري خان هغه بلا مې د خپل لاسه پرې شکه سوره کړه اوس بیغمه شه خو د هغې اصلي بلا علاج به زه کوم ته به داسې وکړې چې د بلاګانو د ګریوان نه به لاس وباسې او دا کار به اوس باته پرېږدي باته یاره عجیبه ده یو سړی به ستاسو ګریوان ته لاس اچوي او زه به ورته ګورم و دا خلک ته نه پېژنې که نه دا د دې خلک دي د دې چې نړۍ نیمه ورته ورغورځی که نه نو بیا به دې خپو کې ناست دي پوه شوې او که نه چې نوړی نیمه تاسو نه زیاتې خوشي که نه که څنګه ګړندیا بالکل څه دې ویلې که نه ما وی چې مونږ نه زیاتې شي که نه مونږ نه ډوډۍ ډېره خورو که نه او ټیک ده یاره که تاسو ورسه وای ما ته خو سم د میسټري مووي سچویشن ښکارېده ډېر مې انجوی کړه څه دې وکړه د ان خان ډېر ان مه کوو که نه بیا به دې په لرې تړ شي چې په عادته کې لرې راکاږي نو دل کېږي به نه د لکه لې ورکړه الکه ته چې ته خپې وباسې د خلکو د روان شو ته ورکړه دا زما کار دی څه چلو شو بیا څه چل شوی دی چل که چلونه دلته خو هر وخت څه ناسې چل روان وي قسم په خدای که ما بیا سې چل کړي یاره ته پیمان وي او تا بېګا ماله څه شی پوخ کړی خوږ لاوڼ الکه ډېرانیه چېرته روان شو زما ورکړه چې زما کار دی راشه با سره دې بیا څه کار پیدا شو دادا وایم د واده څه بس کوه ګنې کار دې نه خرابېږي واده پرې خادم به څوک رضا کوي دا زما کار دی ما ته یې پرېږده بس څنګه چې دادا ستا رضا وي دادا خربې شوي یاله الکه ما ستا دې شرطونه کوټې وایچولې ته به ترې خبر یې نو نه څه خبره خو شته خو چې لرې دا وکړه د لاوڼ د زما په کال زه چې لاوڼ باباجي ته زما د سټ نه کونټۍ لرې که او په لرې او په لاوڼ کې فرق وکړو نو بیا زما سټ ته کونټۍ واچوه الکه چېرته لاړې ته ودرېږه ته تاسو پسې به مو سوال جواب وکړو اوس تاسو لاړ شئ دې ته وایي مکافات عمل چې څه کوې هغه برې وي د ژوند انتقام دا دې څه وایي یار دی مړه د پښتو فلمونه یاد دی د عمل کاتې مو خلکه دلته ټیک کوي په دنیا کې به حساب در سره کېږي جذباتي صاحب هېڅ په پته دې پوه نه کړو څنګه به څوک پوه شي په خبرو زما دلته یا خو زه چاړه یا بیا ټول تاسو کاڼی دا کاڼه دې چاته وایي هغې ټولو خلکو ته چې په خټه اور لګوي چې په غړېدلو سترګو ګوتې نه باسي چې خپل ځان ته ترخز وي او پردی مال د مور پی ګڼي د تبې د زوره لګیا دی سړیا کانګوړې وایي او که نه زما مازه خراب دي تور ته تور او سپین ته سپین ویم ځکه ما ته چار پیره دړوایان ناست دي او غوښې پرې کوي ټول قصابان ناست دي جذباتي صاحب څه خبر یې غوښه ما 80 روپۍ کیلو ته ورسېده خانانو خاینانو د خوارانو وینې اوس کلې خپله به اوس غوښه په 80 روپۍ کیلو وي قسم په خدای دې سړي اوس ډېر زیاتې راواشتو ښه
ښکارا ګړاند کاڼو وای دا خله په واک کې ښه سسو دا راځي څه بدل نشي یا الله خیر دا خو جوړې خبره وایي تاسو نو بیا څه په جوړ کړل پښتو ولې څه چل دی سیمو په جذباتي سه باندې پیدا شعر غوټه راغلی دی یا جذباتي سه تلاش شعري غریب معاف کې ولې نه اخر دې ګناه څه کړی دا سیمو دې به الله شاعري نه تاسي چې په دې ګډم یو ځل سم موړ کوله د خدای نه بخته د خدای وګي با یو خدای مړی دا زموږ استاد وسکار نه دی چې موړ نه کوي ښا دې موګه خدای وګه مړس ډېر خچېږي خدای رضی زمانه قلار شه ها غني په شهرې کې بدل مشادي ورانی کم او بیا بچاته نه مخ خودلو قابل پاتې نشي او تاریخ د دې خبرې گواه دی چې په هر وخت هر دور او هر زمانه کې باطل قوتونه د حق خلاف را پاسېدلي دي خو بریالی شوی مدام حق دی ګټه کړې ده او بیا چې دی غټو خانانو ته سلامونه کړي دي سلام علیکم واه دلته خو سمه جلسه روانه ده ډېر زر به زما د کاروبار جلوس وباسئ که خیري دا جی جذباتي صاحب د زړه بڑا خستو جی جذبات بیا را خوټ کېدلي اوسه نو دا جذباتي صاحب د جذباتو کټوي خو اروح باندې کنه جی صاحب دا یو په نوي ډا کې کړاکېداره چیټۍ راغلې ده صاحب دا بدله ورکې هلکه دې په دې تر څه چې دی ترو پراپر چینل دکه باندې به پوه کې د ښکته درجې خلک مالکانو سره نیغ په نیغه خبرې نه کوي ځان پوه کا پګړې خو راکړه د خدای نېکبختو په نوکرۍ کولو پوه نه شوئ بس داسې ځای راځئ چټي بدل تا خو به وباسي ما به په کور کښېنې هلکه ته به د ډډې نه مخې ته بېګا د شانو مور ته خیال څومره ځان خولو او هغه ساړي ته وایې چې چا چاټۍ ته خلقه تړلې ده زه روکوې مړې بیبي چې غر شو تباه شو نور په دې کور کې زموږ ځای نشته اوس به څه کېږي غلی شه مړه خدای وخليه اسه چغې دې جوړې کړي ښه نورې خبرې به بیا کوو که رښتیا حال مې درته وایي که نه نو ته به په ایمان له مانه زیاتې چغې شروع کړې خدای دې نه کړي زه به ولې چغې وهم خبره څه داسې ده کومه خبره بیبي جي غټ سازش روان دی د څه سازش هغه خبره ورو رښتیا کېږي د څه خبره په ټلیفون به د بغبغه شان اواز نه راته ما په دې خپلو ګناهګارو باندې واورېدل او دی لا څه کې هغه په لرې او په لاوڼ چې میندې هم ورسره دی څه یې ویل هم دغه چې بس خانه د واده بندوبست که وکړي نور کار خرابېږي په دې بوډا څه کم شوي ته څه خبر یې بیبي جي خو شپه ورځ مور ته لاوڼ او لرې دین کړي نور موږ نه څه غواړي دا تپوس به ته اوس زه کوم وارو که چې په پته یې پوی کړم ځکه خیري اوس به د لرې او د لاوڼ د پخولو نه خلاص شم که خیري ویم چې څومره په دې ملک کې شاعر نما شوقیان پیدا کېږي که دومره ټماټر پیدا کېدی که نه نو خلکو به د غنمو په دې خوړل او بله خبره دا ده چې یوازې ټماټر نه که نه سر کدوان ټیپر دا ټول ښه څیزونه دي جي زما خبره واوره جي 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 ګوره چې څو پورې ما خبره ختمه کړې دي که نه نو ته به پکې لکه د مچ را دانګې نه پوه شو که نه ما څه خبره کوله تاسو د کدوانو خبره کوله سر د کدوانو نه د شوقیانو خبره مې کوله دواړه یو شی دی که نه جي څنګه یو شی دی کدو یو شوقي کدو بختور څیز دی که نه جي اوس ګورئ که نه صاحب جذباتي چې کدو نه وي خوړلی نو هغه شاعري نه شي کولی جي ته ما ته دا ووایه جذباتي شاعر دی او که کدو دا خو دومره ګرانه خبره خو نه ده اوس به دې تپوس وکړم خبره واوره جي 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 تا تر اوسه پورې په جذباتي کې او په کدو کې فرق ونه کړو نو معافي غواړم سر معافي غواړم تر اوسه چې ما دواړو ته سم کتلي نه و جي کدو ته او که جذباتي ته دواړو ته سر نو بیا تا دومره غټې چشمې ولې په سترګو کړي دي او رښتیا خبره کوم د چوټۍ نه پس ته چېرته د ویلډینګ کار خو نه کوې نه سر نه سر دا خو د نظر چشمې دي سر نظر دې ما ته ډېر خراب ښکاري او کله جي او کله بلکل جي دا داسې چلو جي چې دا خو ډېر د پخوا نه خراب دی کنه جي دا داسې چلو چې زما نظر جي خراب
نو مور راته پکې شیشې رنګ واچولو د هغه وخت نه خراب دی جي او دا ته ناست څنګه یې معافي غواړم سر معافي غواړم شیشې رنګ د ماشومانو په مخ چې رابهیږي او که نه سر ولې ستاسو هم چېرې بهېدلي دي سر ولې زما د مخ ته د مخ نه ښکاري سر نه جي زما جي دا مطلب نو مطلب مې دا دی چې ستاسو د غټو خلکو هر یو څیز بل بل شان وي جي څه مطلب مطلب دا چې تاسو لوی خلک جي یای کنه جي شات به رابهېدلي جي شات هلو السلام علیکم وعلیکم تابع او جي او صاحب کو تشریف فرما دی جي او جي څوک دی هغه بوبو شان واده جي دی څنګه یې وایه که نه پرون چېرته وې نه دا ته خبرې را سره ولې نه کې مړې ما نه مه خفه کېږه هار مې روړی دی درلېږمه یې نور وایه زه به د سره وګورم چې ته کور ته راشې پریخانه ما خبره دا پلانجی واړه د وایي بوګې شنه واده ده سوپډانډا تا بولا سوالي برکه بوګې شنه واده ده تا بولا سوالي برکه ته خو دې غر کړم د غوږونو علاج وکړه غوږونو علاج وکړه تا بولا سوالي برکه ته خو دې غر کړم हेलो विकी हाँ फाइन ته څنګه امتحانونه به کیږي مړه د امتحانونو موجوده سیستم ربش دا په 21 سنچري پورې خندال پورا حول نه خرڅيږي پرچې بدليږي او او ها دا غپلار صاحب د خبره وکړه اوکې بای بای نور بیا د څه خبره ګرانپا هغه تا چې په هر وخت په خوب کې تراپا کې جوړې کړې هغه خبره ته لا شوړې ستا دا نوم ډېر پرمیټیو زوړ او پخوانی دی نو بیا دا 21 سنچري سمون نه خوري بدلول به غواړي دا هماله مور پلار یې دی نو ورته ووایه چې بدلې کړي چې ته وې نو ورته به ووایم راځه چېرته राजा के अव जोड़ कुजुंगड़ा तो जंगल के राजा के अव जोड़ कुजुंगड़ा तो जंगल के तरहा गवस्त दंगुचु अखुरक्ष तो जंगल के राजा के अव जोड़ कुजुंगड़ा तो जंगल के राजा के अव जोड़ कुजुंगड़ा तो जंगल के जोड़ा दुनिया कृप दुनिया के द गुल पे खामोश द बलबलो पे नवा के पैदा च खंदान रक्षा निकल पे जड़ा के तरहाग गुड़िया बल तचुरक्ष पयो बल के राजा के अव जोड़ा कुजुंगड़ा पे जंगल के राजा के अव जोड़ा कुजुंगड़ा पे जंगल के जुंगड़ा प जंगल के राजा राजा जुगाड़ा जोड़ जुंगड़ा प जंगल के राजा एका विक्षा कला चला तू कर वाटवे वही ग्रैंडपा दाते याल का दा तबदर कभी बवी खूब ولې ویني خلک باغتا یا ग्रैंडपा تاسو خبره داسې وکړه چې زه د خاپیرو وته تو رسوله ګرانپا ته ما تا سره ثبت کړی ها نو تا بیګا لاګلم دې لاول د بخښنه ولې مړی کړې ستا لا ونه د خدای میراث کی سکه تصویر اوس بل خزه کې اخه دا سوي دا ها کنه اوس غلې و
راغلی شوې زه خدای وایم چې دغه دا ډېره لویه بله بلا ګورم ښه زه اوس بلا شوم نه زما ګوره دغه دا څه ورته وایي دا خو نیکبخت دی نیکبخت دی دا خو ما ته د نیازبین زوی خبره وسه کوله څه یاره ممي جانې تم په خبره ځان نه پوهې او بس چغې دې جوړې کړې نه نو ما ته خو خدای وخلي ګړندي ویلو څه شی ګړندي ویلو څه شو ګړندی زما دې په خدای قسم چې دا څر ول نه غړای نه کوم زه به څړی یم پپو جانې اله ورشه مړې نه کې خو ټول ستاسو کارونه دي ممي جانې خدایا خیرشه خان بیا دې څه چل جوړ کړی دی بیبي دې څه شوه کچن کې ده بڑا تاله څه پرده یاره خوب دغه دی دا بڑا په یو لهجه اورېدلې به خبر یم دا هر څه نه خبر یم خان دا یاره نو اوس به څه چل کېږي چې برندې ژوندې وي خان که نه غمونه ونه کې ښه یاره بدب دې پی باچي بدب دې څه چلاته وکړه پوه شي که نه په لهجه اورېدلې پی باچي په باتروم کې پټ شه او انتظار کوه په باتروم کې د یا خدایه پاکه په دومره غټ کور کې زما د پټېدو ځای نشته دا څه ګورې څه دی ورک شوي خان ګورم دلته خو نه دی راغلی خان به دې زرګرانو بازار تللی خار به راوړي او نیسا ما ته خو یاد شو که نه ما ته وایي زه خو ځم ښار ته او بیبي له هار راوړم کمې بیبي له ابو غوغې اواز دی هغه مېرمنې له خدای دې نه کړي بیبي دا څه دا راته ووایه چې خان دې په ټلیفون چا څه خبرې کوي خدای راستي بیبي که زما ته پیریانم خبرې دروغ مه وایه خوله به دې کږه شي په ایماندارۍ بیبي که زه دروغ وایم نو جاړې سله بیبي زمون خان خوشپاره ستاسو په صفتونو باندې نه مړېږي بیبي نو دا جاړې ولې بیبي خانم سار ډېر زیات ژړل ولې ویګ بیبي مړه شوه نو خدایه راکړه بیا به زه څنګه نه یاره خدای راځي خان دې څه شو هغه چیله شوی دی بیبي چیله شوی دی او که نه بیبي ویې چې تر څو پورې بیبي نیره ځای شوي زه به همدقه شان چیله یم بیبي وای خدایا دې څه به خوړلي مې یو که نه بیبي ته هسې زمونږ په خان باندې شکونه کوې ګنې د هغه په لمون خو مونځونه کېږي زه څه خبر وم چې زما خان دومره زبرګ شوی دی بیبي ویې چې مخکې که الله به که خیر د زبرګانو په زیارتونو باندې ګرځو هغه سله ډېکسونه یې ډېر خوړلي دي وې که خدای راته معاف کړي دا اواز د څه دی او کنه بیبي دا د خان اواز دی ما تاسو ته نه وایي چې په باتروم کې چیله شوي دی خانو دا واخله بلې او که نه وایي ته خو ما په رښتیا هار راوړلو نو ما کله دروغ ویلي دي نېکبختې بلې هغه بله ورځ یو چل وشو که نه زما د یو فیکټرۍ بل خبره وه زیات راغلی او که نه وره ته زما خبره خو وره سړیه که نه دا بله نور هر څه بندي هر څه بندي خو دې ګورې ما له یو ستن والې ده پوه شي که نه پوره د 500,000 روپو خو زما ملګرو پوه شي که نه او که نه دړی خټکي او 2 سیره بادرنګ یې وله واخېسته ویم بس کاته صفا شوه پوه شي که نه بله دا خبره کوم دا غریبه طبقه ده پوه شي که نه ملنګان خلک دي په لږ سره ځا کېږي بس یو خبره کومه
د بره خلکو نه به ځان ساتي د بره خلکو نه هغوی چې کوم دی که دا فرجیډیر سر دا عمدکه دا غواړي او دا څه دی دا بل څه دی ایر کنډیشنر سر عمدکه دا غواړي دا نو یا لکه زه څه حاتم تایي خو نیم او بله دا چې زما پلار چېرته سخي ارسلا خان خو نه دی که نه خان ورته وایي موږ پخپله د پورې تاک مارغان یو غلی شه بله دا دلته ما ته یو شین به او دال هی ولاړ دی هر څه کې لکه د مچ را ډانګې مړه نو خبره مې دا کوله یا لکه دا بیګا کلب ته نه راځئ او بوغ راواچوه چې شل شي بله یا لکه دا څه دي لرګه پهلوانه تا خدای لرګه دا څه دي صاحب دا هندواني دی که تاسو چېرته لیدلي نه دي ته د ټیکه دغه پلن شان دغه نه دی هغه دغه کا ایکسپلینیشن جواب تلبیس بالکل دا د دفتر دغه بل پلن شان ډسپلین سر د هغې خبره ده دغه کتې ډېره ښه شي دا خو نه منې کېږي نه دا نه منې کېږي سوبرن صاحب رجوع کوه هلو جذباتي د پهلوانو جواب طلبي وکړه څه شی وایي چې چارج پې څو لګوم جي ورته وایه وایي د چورمین صاحب دفتر ته هندواني سمګلینګ سر سمګلینګ او دا چلې وې کړې دی ورته وایه هلو جذباتي رشه نو تا ته نه وایم جذباتي د پهلوان د صاحب دفتر ته هندوانو سمګلینګ کړی دی سر هغه مې داسې فارن ایټم خو نه دی که نه دې خوا بده ده یا لکه جذباتو ته زما نوکر یو که نه هندواني نو چې زما نوکر نو چې څنګه زه یم هغه رنګ پکې پوه شو که نه صاحب دا هندواني دي څه بمونه خو نه دي وځه وځه چاته وځه نه وځه پسې ولې مه کوه تا بیا څه غم روړی دی څه لانجه دې روړې ده لانجه مار غوندې څه دي موافق وړم سر دا یو جي د خوشحالۍ خبره ده او بله سر لږه د خفګان ده سر څه دي پاڼه د ګورګورې مالۍ روړه زه به یې وربل کېدو اګدبه پاڼه نه سر زه غلط شوم جي دوکه شوم چې موافق وړم سر دا راځي اصلي خبره دا راځي دا سر اصلي خبره دا ده لاړ شه پېښور ته کابیز تور بالا روړه لالکه چېرته پټېږي پټېږم نه سر تاسو ویل لاړ شه پېښور ته کمیز تور ماله و د خدای نیکبخته دا د فیل کې لیکلي دي دې کې لیکلي دي تازه ګلونه ترې څلور بالا روړه ویل دې کار خو کې لګی که نه اوس د دې کاروبار ته لاس واچولو معافي غواړم سر خدای رسېږي دا مانه شي چې تا نه نو دا ما نه سر دا جذباتي شي د بدلو چاربیتو ټپو لاسې زه لیونی کړم او زه تا لیونی کړم تا د خپل ځان نه پخپله دغه وکړه هغه پلن شان پخپله ځان نه دغه کړه چابه نه که نه سر کوم بنده ځان د پخپله لنګه ته یې اچولی ده جي اوچت کا دا فایل اوچت کا زه ویم چې ته شین و دال هی او ته وایې چې زه نه یم بالکل یم سر بلکې سند یافته شین و دال هیم سر ولې دي دا ولې سر دا ولې خجي تاسو په شیدو وخت په شیګي خندا جي دا خندا د خوشحالۍ خبره ویم درته جي ولې نه جي حاجي د خوشحالۍ خبره دا ده سره چې د بانکونو مشر را روان دي زموږ پراګرس ګوري د قرضو د منظورۍ لپاره حاجي ویم درته صبر نه کار خالي که نه جي د خفګان خبره دا ده سر چې زموږ د اساسو د چیکنګ لپاره انکوایري افسر را روان دی جي بلکې پخپله را روان دی سر دا وګوره جي دا ولې جي ګوره جي عدالت والا ټکول زموږ د دفتر په ډسبلن کې بالکل نشته لاین پوی کې جي واه تو میں بھی سمر فریاد کی رہا تو پہلوانا بچپی کا پھلایا برندیا
یا لکه برندیا جی خان دا کریکی تاسو والی خان کریکې زه لکه کریکې وام نه چغې تاسو چغې وغواړئ او چغې وي هغه ویډیو کیسټ څه شو کوم ویډیو کیسټ د بیګانی سټیج ډرامې ویډیو کیسټ نه دا خوب کې په ویخو په خوب کې او که په ویښه زما په خیال په ویښه نه خوب کې وګورئ خوب که خوب نو بیا خو دا ډېر تاریخي او یادګاري خوب شم پتا او ته په ما رانه لرې لرې مزه خوال راشه راشه په خندا لیلا او چې سره یو کړو نن په مینه کې دوه زړونه راشه په خندا اشنا وای چې مې زړه په دنیا راشي بارونه راشه په خندا لیلا او چې سره یو کړو نن په مینه کې دوه زړونه چې قدم په قدم دما جنانه تا په یادوما زه چې قدم په قدم دما جنانه تا په یادوما مکوا جما راځه وای سات مساله پوری زلفونو نولونا راشه په خندا لیلا وای چې سره یو کړو نن په مینا کې دوه زړونه ادم خانه زه د نوي دور درخانۍ یم نو بیا هغه زمانه لاره چې درخانۍ به د ادم خان د رباب ترنګ واورېدو نو منګي ته به تګې ودرېده دا رباب نه درخانۍ ګیټار د ګیټار د امریکې نه مې راغوښتلې په زرګونو ډالرو نو بیا دا چې پایو خان ته ووایه چې تا نه کلار شي پایو خان MBA وکړه سټیټ ته روان دی د ډاکټرېټ دپاره ځان پوه که نو بیا ګورو چې څوک په ګټي دا د سوي درخانۍ دا د درخانۍ د مینې او ادم خان د پښتو توهین دی زه د شلمې صدۍ ماډرن درخانۍ یم په سندره نه غولېږم تا که پته ده څه د پایو خان ټولې ډیګرۍ جعلي دي په پیسو یې اخیستې دي په سیلف فینانس او د هغه یونیورسټي هم څوک نه مني زما په فارم کې ستا یونیورسټي څوک نه مني نو دا زما د یونیورسټو توهین دی دلته چغې مه وهه لاړ شه یونیورسټو ته وایه زه لاړم درخانۍ زه لاړم کوم خوا ځې ادم خانه پلار ته ویم چې ما د سټیټ فیزو کې زه به د فارن نه د MBA ډیګري راوړم دغسې د نارانو خبره کوه ادم خانه زه لاړم درخانۍ زه لاړم نه منم جعلي ډیګري نه منم زه به سټیټ ته ځم درخانۍ زه به سټیټ ته ځم درخانۍ زه به سټیټ ته ځم خان ویښته پایو خانه د درخانۍ نه کلار شه ګنینو یا لګو دا شلمه صدي ده زه به د میرمایانو ټولې جعلي یونیورسټۍ تس نس کم نه منم سړیا برندیا دا ته زه پکې نور نه یم ښه برندیا خبره وړه لکه برندیا لیکه پهلوان اورم کټان چې دیوال دې ولی کور پسې دا مزدوران تنخواه غواړي څه تنخواه کار تکلیف کوي تنخواه فیکټري په خساره کې روانه ده او دی وي تنخواه او تنخواه صحیح کارونه کړي موږ مقریانې کړي موږ مزدوري کړي روانه دی بارګه پهلوانه دې خوا راشه ته دې پرېږده خپل غم کوه ولې چې په تا ډېر سنګین الزامات دي
لکه څه چې په د هندوانو بې پرمټه سمګلینګ نور څه ولې صاحب د سمګلینګ دپاره هم پرمټ پکار وي دا ډېره نازکه موضوع ده زه په دې تا سره بحث نشم کولی دا په هندوانو کله نه پابندي ولګېده جذباتي صاحب هندوانې په بین ایټم کې راغلي دي کېدای شي چې په دې هم ټکس لګېدلی جذباتي صاحب د خسارې پوره کولو لپاره او کنه د بجټ زمانه نه ده ټیکس خو پې خامخا لګېدلي وي ولې لکه دا تا ته چا وویل ها لږ ارزانه موسمي میوه ده مونږ غریبانان یې خورو ډوډۍ په ځای نو ټیکس خو پې خامخا لګېدلي وي که نه واقعي هلکه واقعي جذباتي صاحب دا خوله مې مه راپرانیزه او ولې نه خیر دی وایه تا ته د خپلې صفایۍ پوره اجازت دی نو بیا واوره په دې سمګلینګ کې ما سره د دې دفتر ډېر لوی خلک شامل دي او ظاهره ده د لویو خلکو نه بغیر سمګلینګ کېدی چېرته شي په غټو خلکو بیا سکندر راپرېوته پیریان ابداو کا اوس سپورټر صاحب دا به بیا په بجټ کې ریاضونو ته څه چل جوړ کړی جره خدای راسي دې سم په نماز پوهېږي جي هلکه وام دې غلګه سپورټر صاحب څه اشاره جوړې کړي مړه څه چل دی ښه څه دي وای دا رښتیا پیریان راغلي دي جذباتي صاحب ته شعر مېر په چوپ کشا به که نه ارشاد کومه چې ستا د مینې بیا پیریان را باندې ځان ساتئ څه شی دي ګاډی چې ګاډی پکار دی ګاډی ډېر دي سپوټر صاحب دا خو ډېر ماډرن پیریان دي چې ځان خبرې مه کوه که نه لاشه ته ورته ګاډی نه باسه ځان ساتئ ګرځه پیالې باندې څه والم ګرځه وای د پیرانو په ژبه او پیریان پوهېږي د سینه پورې زرا پورې جانا نشش کې راته ګورې سترګې جاړه کتوانه زلفې تانونه بیبي جي بس ها نور زه په دې کور کې کار بالکل نه کوم بیا څه چل شوی نه نو زه دې اوس د اوښ لرې له کوم ځای نه پیدا کړم د اوښ لرې اوښ لرې ولې په دې ملک کې د اوښانو قات راغیست وګوره بیبي جي هم دې رانه غواړي ګرینډپا یو ستا فرمایشونه ته څه خبرې بېګا په خوب کې زما بابا جي را حضور شوی نو بیا څه خدای راستیا ولې دونه سخت ویرولمه او بیا رانه هغه ظالمې منډې وویستې چې ښه نو بیا څه بیا دې راویښ شو ورکه غلی شه پناه بس زما په خوب کې هېڅ کار نشته بس هر څه شي که نه زه تا له نور د اوښانو لرې نشم را پیدا کولی څنګه مې نه را پیدا کړې زه په خوب کې د خپل باباجي خواته کې نه شم خوړی وایي اوس مې ملا خوږېږي نه نو ستا د مړ باباجي د جمدي د اوښ د لرې سره څه کار دی ستا کالو هغه چې جم دی اول د اوښ لرې ډېر زیات خوښ وو واوره بیبي جي جمدي څه کوې چې اوس به مړول هم لري پخومه هغه هم د اوښانو څه وکړم لورې دا خبره د باباجي ویلې دي که نه ګرینډپا بس اوس خپل باباجي ته تشې دواګانې کوه کړي مې دي باباجي مې راته په خوب کې ویلې دي څه یې ویلي دي ویلې چې د جمعې په شپه به د زوړ وخ یو دړی لرې ښه په نري اور پوخ کې او شین مرچکی به پکې زیات واچوي د باباجي شین مرچکې ډېر زیات خوښ و ستاسو باباجي هلته هم د خولې په خوندونو پسې ګرځي دا چېرته شوي دي دا خو د ده خپل نه غواړي خورم بیا زه او ثواب بیا زما باباجي ته رسېوه نو زما پکې سویمه ده ته نوکر یې ته به د دې کالي د مړو خدمت هم کوې او د جامدو ما وې که نه ته به د اوښ لرې نه پکړې زه پکې څه نشم ویلی بیبي جي یو خبره کوم که خفه کېږې نه وایه ته څه وې اوس اوس راته تابعدار په فون اطلاع راکړه چې په خان پیریان راغلي دي څه دې ووې زه به پکې څه ووایم او پیریان به م جاړي چې خدایه پاکه په څه بلا به وړېدو ته راکړه دا موبایل فون ماله بیبي فون ته حاجت نشته خان له خیره سره را روان شوی دی وای خدایه ډوبه شوم په خپله یوازې
نه 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 یوازې چېرته دی پیریان وسرې دي خدای دې غر کا الا بغل لاړ شه چې ته په بلو بلو سر نشي بیبي غمونه به نه کوې خان د پیریانو په ژبه باندې ښه پوهېږي وای ته لا خاندې راکه دا پول دې خوا راکه ماله والا ستا هم زړه نه صبرېږي پاپا جاني ښه تاسو راغلی ما تاسو ډېر ضروري کار و زه سټیټ ته روان یم ما د ویزې بندوبست وکړې پاپا جاني تاسو ته وایم اورئ که نه ما چې کله هم تاسو هم د څه شي ډیمانډ کړی که نه تاسو هم دغسې په ځان پیریان راوستي دي نه منم خدای ګوګو تاسو ما په دې پرشار باندې ویاروئ ښه جړاګانې پکې لا بیلې پوه شوم تاسو هم به مې جاني صرف دا پیریان پاسولی شي څه دې ووې بیبي خان راغی خان وای خدایا ور چې برندیا خان له جوس راوړه څومره خولې پرې راماتې دي وای دا خو زموږ کیس دی دا ځای څه مداریتوب شروع کړو دا مخې نه اخوا څه خانه ممې جای څه شوه په خپله کمره کې ده راشه وګوره په جانې څه چلو شو د دې په ټول چلونو زه ډېر ښه پوهېږم وای دا ستا زړه خو سم د کاڼي دی پپو جانې ممي ما ته پته ده چې ما کله هم د دې نه د څه شي ډیمانډ کړی که نه دوی هم دغسې په ځان پیریان راولي اوس پټې پیریان پاسي که خیري دا څه کې لکه لږ یا الله خیر پټې هنزم بیبي دی به پوهېږې زه د خان د مهرۍ نټۍ پرې کومه ما پپو جانې ما یا الله ته پکې بیخي خیر واچې آفرین شاباش شاباش تو پټک سره به ګوره به دی مولا تباه که د خوی غر کمه زه پکې نور بیا نیمه ښه آفرین شاباش شاباش پاپا جاني تاسو څو بجې ټایګانې تړه بڑا دا لګیا هر وخت لګی وي ټی وتړه ښه وایې زما سټیټ ته تلو سم بندوبست وکړو پپو جانې ستا اخیستو ته خو لږ پرېږده که نه و د خدای نیکبخته داسې منجیه کټي ګړی خو نه ده چې د تا په پیک اپ کې کېنومو درته یم ځه پاپا جاني دا شلمه سیده شلمه ټول د دې کار دی د دې دا باته یې درله چا په غوږونو کې کېښودې دې کې ستا څه کار ولې پکې کار نه نشته شته نشته ویم شته نشته دا وګوره ورته پپو جانې بیا دې رانه سوی خپه کړو نو ورشه ته یې په خوله که که نه خبره مار څه مانم اورې که نه خو په دې کاله کې د بنارس دور نه منم بیا څه خبر راغی ته چل دی څه شی وشو بیا څه شی وشو ته څه خبرې د بنارسي لور نه لا شوړه په خوبونو کې دې په زوی پسې شوې ده و نو ته څه کې الۍ تا ته یاد نه چې بنارسي په موږ باندې یو ځل غوا را خرڅه کړې وه ودادا په غوا کې او په لاشوړه کې فرق دی پوه شوې که نه ګوره بیا به ګورې خپېمانه ډېر ګوله وخت به در باندې تېري دا نو څه چل به وکړې ده زه به نه ته به چل کې ته نو زه به څه چل کوم ما له به بل واده کې وای دا یم د خدای په غضب اورېدلی بابا تابعدار فون کړی دی څه وایي بړه وایي یو مېلمه کور ته در روان شو مېلمه دا څه وې او که نه پاپا جاني ما خبره وکړه د څه خبره د سټیټ د ویزې بس په ټانګه کې کېنه او ورځه څه واو زمانه دا خانه نوې ټول کارونه بدل دی اوس وختونه اورې کنه دا کاغذ وی تا تخکاری کا ګلونه
بدل دی اوس وختونه اورې کنا مکوا چلونا بدې خپو کې چې دامونه مکوا چلونا بدې خپو کې چې دامونه بدل دی اوس وختونه بدل